د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت د بیان شروع. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وحی راولېږه او د الله خپل حکمتونه دی او څو ورځې پای کې بندش راغله او بیا وحی شروع شوله، مسلسل بیا وحی راتلله. بیا په دې وحی کې د زمانہ د فترت او د بندش نه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په مهنت باندې کار د الله دی دین د دعوت هغه شروع کړل او داسې مهنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کولم چې ډیر کرته دی مون الله هغه ته تسلی ورکولا. دومره زیات به نبی صلی الله علیه وسلم مهنت کړه او جهد کولم چې الله رب العالمین دا قرآن کې بار بار بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکولا. لکه الله فرمایلی هغه ته فلعلک باغع نفسک علی آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خلکو په ځان د غم نه مړ کوي، باخیر دې ته ویل چې سړی خپل مړی خپل خپه کی سړی زندگی کی ځان او مړ کی ځان. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دوی په ځان مړ کوي. دومره مهنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. دمر الله رب العالمین هغه ته تسلی ورکواله لاس ان چې ته نبی صلی الله علیه وسلم لست علیهم بمسیطر. ته په دې خلکو باندې څوکیدار نه چې خامخا به په حق باندې روانه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی مهنت او د الله رب العالمین د حکم نه اثر اخستل چې قم فانذر وربک فکبر پورته شو نبی صلی الله علیه وسلم. او روایت کې دي چې یو کرته عائشہ خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل ځان سره د راحت دعوت ورکړل چې لږ آرام او راحت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلیو ذهب ایام النوم والراحه، اے خدیجه دی خوبونو او د آرام ورځې تیر شولې ځکه اوس په مهنت وی دی الله حکم دا چې قم فانذر وربک فکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی مهنت انتهایی کوشش د امت اصلاح او دعوت هغه شروع کړل او خوش نصیبی و د څلورو کسانو چې هغه په اول ورځ باندې اسلام قبول کړل. دا ډیره لوی خوش نصیبی وي. خورونو ګورای دی الله رب العالمین چې دا خیر ته او حق ته هغه خلق راولي چې په هغه کې څه صفات موجود وي، په هغه کې خیر موجود وي. اسه دنیا دا او انسانان ډیر زیات دي، خاصه شکلونو والدي ډیر مالونو والدي، او حق ته الله رب العالمین هغه خلق راولي چې هغه الله ته خوښي، پاوی کې د خیر صفات موجود. لکه ولینې د خپل کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله تعالی خبر وکړه او دا یو ته وښه داسې ماته وਹੀ راغله ناغه ډیره او خيار زنانه او د کمال لټک زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ورکړ په دې الفاظ باندې چې انی لارجو انک ان تکون نبی هذه الامه. ما امید الله نه دا چې ته دې امت نبی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته خبر وکړه اول نه په باندې هغه اسلام راوړ ایمان راوړ الله رب العالمین دې خیر ته داخله کړل. اورونو د الله رب العالمین قانون هم دا چې دې دین ته هغه خلک چې پاوي کې عاجزي وي هغه کې لوی نه وي تکبر نه وي نو الله حق ته راولي. لکه په دې اسلام کې اولینې شهیده چې ده نو دام ګره سنا نه ده سمیہ رضی الله عنها د خپل شهادت قربانی چې اسلام کې پیش کړل دا اول زنانه پیش کړل دا زنانه وجه داله چې دوی کې عاجزي په مقابل نه نرانو نو دا عاجزان خلق الله دین ته راغوي ځکه ډیر کرتا دا مالدار خلق پاوی کې سلوي شان دي او دا دنیادار خلق چې دی په دوی کې لګل نو الله رب العالمین داسې خلق ابو دین تخبل ته نه راوړي. کمزوري خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی انما تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. تاسو ته چې دا رزق الله درکوي تاسو دی امت الله مدد راولېږي دا د کمزور دی وجنه الله را لېږي او کمزور ته څنګه را لېږي. امام نسائی رحمه الله حدیث هم دا رسول الله فرمایي انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها. دې امت مدد الله په کمزور باندې څنګه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خبره وخدلې اولینې نبی محمد فرمایي بدعائها
دا کمزوري خلک چې خلکو ته څه نه ښکاري د خلکو په نظر کې څه نه وي دوی دعا کې دومره زور وي چې د ټول امت الله په باندې مدد کوي دارنګ نبی هم فرمایي په صلاتها دا کمزوري خلک چې خلکو ته څه نه ښکاري مړه داسې مسګار دي او دا بچوي دوی د مانځه کې دومره قوت وي چې الله په دې امت مدد کوي و اخلاصها و اخلاصهم دوی په اخلاص په کمزور خلکو کې اخلاص ډېر وي په دوی کې اخلاص دغه د وجه الله دی امت مددونه را لګي نو کمزوري کله د فرعون اولینې چې شهید کړه ونه عام او زنانه و رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا قصه جبرئیل علیہ السلام بیان کړي و ماشتا دی هغه کارمونو پای باندې مشهورم و ماشتا اصل کې ګمنځون کې ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله زه معراج تلم مسند احمد کې دا روایت ده نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر خاصه خوشبوئی ما ته راغله ډیر خاصه بوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرئیل علیہ السلام نه ته پوښ وکړل چې ما هذه الرائحه الطيبه جبرئیل ډیر خاصه بوی راغله خاصه خوشبوئی دا د څه شي دا خاصه خوشبوئی ده نو جبرئیل علیہ السلام راته وایي چې هذه ماشطه ابنه فرعون و اولادها دا خاصه خوشبوئی چې تا ته راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ماشطه او د هغه د بچوي د وجه خوشبوئی تا ته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي لکه دا واقعیا خو راته بیان کړ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه و چې ماشطه څوک و او د هغه اولاد بچی څوک نو جبرئیل علیہ السلام ته وایي چې دا داسې و دا د فرعون د لونو دا سر به ګمنځول نو دین یو کرت دا خپل د لاس نه ګمنځ وغورځیدا نو دی و چې بسم الله د الله په نوم باندې نو چې دا فرعون لور واورېدو ته وایي چې مراد ما پلار ده ما پلار خې هغه ته وایي چې نه اتا د پلار او د ما رب الله ده هغه ته چې ښا ما پلار نه علاوه ته بل رب باندې هغه ته چاو کنه ما او د هغه رب الله ده نو هغه ته وایي چې زه خو به دا خبره پلار ته رسوم پلار ته ورسوم پلار ته وایي چې زه ته رب نه یم هغه ته وایي چې ربي وربک الله د ما او د تا رب الله ده رب الله ده ته رب خو نه یې دا خو تا د دروغو دعوا دي چې انا ربکم الاعلى زه د تاسو چې دراویم رب خو الله ده ناغوي ته وایي خپل کارندگانو ته وایي چې د تانبې نه یو غوا جوړه کو چې ډډوي او بیا په اور کې خاص سره نو دا امر وکړ چې دا ماشتا او د بچی به سره ورول ګوره ماشوم ظالم و چې هغه خو ماشومان نو دا سره دی ورته ورول دا نو دی ته وایي چې ما یو ارمان ده یو درخواست مې ده کته ومني فرعون ته وایي هغه ته وایي چې وایي و ته وایي چې کله زوی ما دا بچی سکاره شو بده کې نو بیا دا راغون کا په یو صادر کې مو دا ډو کې واچو په یو ځای باندې دفن کا فرعون ته وایي چې دا به ومني دا دی په مونږ باندې حق شو نو په هر صورت هغه داسې واچو خخې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خاصه خوشبوئی شراغله دا هغه ماشته ده او دغه دی بچوي دا خوشبوئی پتا باندې په هر صورت اسلام چې دا کمزوري خلک چې دا قبلوي مسکینان خلک عاجز خلک څوک چې مس خلک وي او پڅ هغه کې ډوبي نعمتونو کې هغه دې بیا چې هغه خدا اکثر دا دیندار خلک د سوزګار غني چې مړ تاسو وسو مازګه کار وکړي په هر صورت اسلام ته کمزور خلکو ابتدا وشوله خدیجه رضی الله اسلام راوړل او دویم پس بیا ابو بکر صدیق رضی الله په دې باندې اسلام راوړل ولی نه ورته د اسلام دا سن صفر دا حدیث شروع شول او اهل حدیث شروع شول د حدیث منون کې شروع شول ابو بکر رضی الله عنه دایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله کشر ممزوله تقریبا دا بیا هم د ذکر لکه یو شان نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړوکوالي نه ملګری ډیر خصيرت والو ډیر خو اخلاق والو او اسلام کې تردد ابو بکر رضی الله عنه دا کړه ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عرضت قولي على احد
الا له قدوه. رسول الله فرمایي چې ما اسلام خلقو ته پیش کړی دا نو ارچا پکې لګ تردد کړی دا دا حق چې وی دا چې پیش شي کنه نو ډېر انسانان پکې لګ حج کې چاهټ تردد او دا شک وی لګ پکې ګور یا خو دې بشرت سکیږي خلق سوي. رسول الله فرمایي چې ارچا په اسلام کې حج کې چاهټ او شک او تردد کړی دا الا من ابي بکر. ابو بکر دلته داسې نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیش کړ خبره نو هغه څو انت رسول الله حقا ته الله رښتینی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسلام قبول کړل او اسلام کې دیم اولینې داخل شول او دا ابو بکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره زیات محبوب و د خپل دی حق زر قبل او دی وجنه چې یو کرت د داو دی عمر رضی الله په منځ کې ځکه معاشره ده څه خبره خفغان راغلی خو ابو بکر رضی الله عنه زیاته خبره وکړه. خدا نیک سړی چې وکړه تیزه خبره ته وشي کنه نو لک صاحب بیا خپل ضمیر ملامت کړه دا خبره خو د ملګری ته خونه نو بیا راغله عمر رضی الله ته وی شرم ما معاف کا مغفرت ته وکړه دا ډېر ښه خوې ده چې یو مسلمان رور هغه په حق کې کمای د انسان وشو هغه ته وی شرم زور معاف مې دا ډېر ښه خوې ده الله دې موږ پیدا نو عمر رضی الله ته شنا معافي نه کوله. بهر صورت ابو بکر رضی الله وی ته فرمایي چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره هغه ته پیش کوم. بهر صورت ابو بکر رضی الله راغله نبی هم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یماله څه خبره وشوله عمر اوس ما ته معافي نه کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هل انتم تارکون لی صاحبی وخلقو تاسو ما ته د خپل ملګری پریدو نه ما د ملګری دا پریدو دا ما ته پریدو یعنی یو قسم عمر رضی الله تعالی بده کې تنبیه خبردار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله یا رسول الله لا انا كنت اظلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی خبر مکوا ما نه زیاته شویا خو په هر صورت صحابهو کې دا ډیر مول مقام دا ذکرونو ابو بکر له هغه شخصیت دا چې رسول الله فرمایي د جنت اته دروازې او هر صفت چې پچا باندې غالب وي هغه دروازه وي تعالی جوړ کړي. نبی هم فرمایي من کان من اهل الصلاه دعاء من باب الصلاه چا باندې چې دا منځونه ډیر غالب وي نفل ډیر کوي نو هغه ته د نفل دروازه ده یغینه باواز کی چا باندې نفلی روزي ډیر غالب وي روزي ډیر هغه ته به باب الریان دعوت کیږي. څوک باندې چا باندې jihad غالب وي هغه ته به باب الجهاد نواز کیږي. ابو بکر رضی الله تعالی یا رسول الله دا سه به وی څوک چې د ټولو دروازونو ته توازن کیږي چې راشه په ما باندې جنت ته رانه نوځه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او دا سه خلق شتا چې جنت ته ټول دروازونو به تواز کیږي وارجو ان تكون منه. اما امید ابو بکر چې هغه نه بتوي چې د جنت ټول دروازې به توازن کیږي چې ابو بکر په ما باندې راشي. ابو بکر رضی الله ډیر خاصه صفات والا انسان و او حدیث کې دیو کرته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل په اسلام کې 380 خوونه دي چې چا کې یو خو یم راغله الله به په جنت ته ورسي. ګور الله دومره مهربان 360 خوونه دي چې یو خو چا کې راغله الله به په جنت ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا د همت والا انسان و. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر لوی ما کې هغه نه خوشتا په دې 380 خوونو کې جنتی خو ما کې شتا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قد جمع الله لك جمع اے ابو بکر 380 وړ الله پتا کې جمع کړي. تاسو لوی شخصیت زکه الله دې اول ورځ نه حق تراوست او دریم ورونو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دا مشهور صحابي علي رضی الله عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان تراوست او کور کې تربيت کول. زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه رضی الله سره نکاح وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مالی مشکلات حل شول او الته کې ابو طالب د تر د علي رضی الله پلار هغه غریب و هغه محتاج و ځکه بچی ډیرو او زرعه د آمدن نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله تعالی اول خپل کور نو تربیت هم کوله لا معشوم لا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته کله اسلام پیش کړل هغه د اول تک نه اسلام راوړل قبول کدان د خیر ول ډیر خیر والا انسان دا
علی رضی الله عنه اسلام راوړل او څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا و زید رضی الله عنه په دې عربو کې یو دستور و چې همدا سړی به راوسته هغه به متبنانی زوی باندې ونی چې دا د ما زوی ده نو بالکل هغه به خلکو زوی ګڼل هغه به داسې زوی ګڼل لکه د انسان خپل د صلب د شان پیدا بچي دا زید بن حارثه رضی الله عنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په متبنا نیول او نبی صلی الله علیه وسلم دته بیا ورسره وعده وکړل چې دی غټ شو او دته چې کله رسول غلام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اسلام پیش کړ نو تم فورا اسلام قبول کړل اسلام یې ومنل او دا هغه شخصیت ورونو قران کې الله رب العالمین دی یو صحابي نوم هم نه ذکر کړ سوا د زید رضی الله عنه سورۃ احزاب کې الله فرمایي فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا الله فرمایي چې کله زید د زینب بنت جحش داغه خپل حاجت پوره کړ دوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده وکړل خو د الله شان داسې و چې د خځه خاون په منځ کې سره جوړ رانغله ټول نیک انسانان دي کله کله داسې وشي هغه جوړه د خځه خاون په منځ کې رانغله نبی صلی الله علیه وسلم په بار بار ترغیب ورکول چې د الله نه ویریږي او د خپل خځه دا ځان سره سره طلاق مې ورکوه او په هر صورت زید رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم بار بار رضی الله علیه وسلم گزاره نه کیږي جوړ نه راځي نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا طلاق کړه الله رب العالمین یو ډېر سخترین رسم چاغي بالکل داسې جرړې په معاشره کې کړې وي چې د متبنا لور په دا خلکو ګور غنل د دې سره نکاح بچانه کوي چې دا خو دې ان ګور سره نکاح او دا خو یو باطله خبره و نو دا رسم الله رب العالمین اوس ماتول غوښتل پچای ماتوي په خپل نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین فرمایي فلما قضى زيد منهن وترا منها وترا زوجناكها الله فرمایي چې کله زید رضی الله عنه د دین خپل حاجت پوره کړ الله سبحانه زوجناكها مونږ تا ته په نکاح باندې دیر کړ دا زینب بنت جحش او دا وجوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آری بیبي خپل د خوشحالي الفاظ ځان د پاره وي چا به بیبي عائشہ رضی الله فرمایل چې زه هغه خزایم چې د ما په بسترې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغله ما سره بسترې باندې وي او الله رب العالمین باندې وحی را نازل کړ دا خپل فضیلت بیانول نو زینب بنت جحش خپل فضیلت دا سه بیانول چې زوجکن اهالیکن تاسو ټول چې یو خپل اهل ور واده کړیو ما فضیلت دادا چې ز الله ور واده کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم الله من فوق 7 سماوات اغه الله چې د هو اسمانونو نه بره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ور کړی ځا الله ور کړی نو دا زید رضی الله چو دم اسلام راوړل دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې انتهایی ګران او انتهایی محبوب و ان شاء الله ورسو بصیرت کې راشي چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم ته ملاو شول د پسې پلارم راغله حارثه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې لار سره خو پلار ته نتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې نو نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو خو اخلاقونه وجنه پلار ته نتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته انتهایی محبوب و د کوم ډیر زیات خیر و الله رب العالمین په اول ورځ زید رضی الله هغه مسلمان څلور کسان مسلمانان شو خدیجه رضی الله عنها او ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دارنګ علی رضی الله عنه او زید بن حارثه رضی الله عنه دې وجنه د دوی اسلام داسې بیانېږي چې په زنانو کې چاول اسلام راوړی خدیجه رضی الله عنها په سړوي کې اول چا راوړی ابو بکر صدیق رضی الله عنه راوړی په ماشومانو کې چا راوړی علی رضی الله عنه غلامانو کې چا راوړی زید بن حارثه رضی الله عنه او دا خلکو دا معمولی درجه نه ده دا په والسابقون الاولون کې شامل دي چې الله قران کې فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضی الله عنهم ورضوا عنه الله فرمایي مخکې کیدون کې اسلام ته سبقت کوون کې خیر لرا الله رب العالمین فرمایي مهاجرین او انصارنا رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دې دوی راضي ده دوی دې الله نه راضي دي نو دا یو لوی فضیلت د څلورو کسانو ته حاصل شول اوس به دا نور مهنت شروع کوي ابو بکر رضی الله عنه مهنت شروع کوي علی رضی الله عنه وړو کې شروع کوي
دارنګ زید رضی الله عنه هغه په غلامانو کې شریکوي او خدیجه رضی الله په زنانو کې د اسلام بوزغلۍ وکړل شول. الله رب العالمین چې سوره فتح کې ذکر کوي مثلهم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله فرمایي تیغ راوت اسلام بوزغلۍ وکړل شو او داسې وخم راغله چې دین یو مضبوطه ونه جوړه شو د اسلام د مسلمانانو یو لوی قوت جوړ شو. ان شاء الله د نور حالات د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به انده بیانوو بتوفیق الله تعالی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر